السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. زه یم جاوید خان. خوږو دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ایران هیواد د ویزې د ډاونلوډ یا د ویزې د راښکته کولو مکمل طریقه کار وښیم. کله چې تاسو خوږو دوستانو د ایران هیواد ویزې ته اپلای وکړئ، انټرویو ته لاړ شئ او د بانک انوایس یا تعرفات تحویل کړئ، هغې نه وروسته به بیا تاسو خپله ویزا را ډاونلوډوئ. دا چې ویزا په کومه طریقه باندې ډاونلوډېږي، مکمل طریقه کار تاسو سره شریکوم. او په دې ویډیو کې ما هڅه کړې ده چې د کمپیوټر نه او د موبایل د سکرین نه په دواړو طریقو باندې د ډاونلوډ طریقه در وښیم. هغه کسان چې کمپیوټر یا پی سي یا لپټاپ ته لاسرسی لري، هغوی هم کولی شي چې خپله ویزا را ډاونلوډ کړي. او هغه کسان خوږو دوستانو چې کچېرې کمپیوټر ته لاسرسی نه لري، د خپل سمارټ فون یا د موبایل په مدد باندې کولی شي چې خپله ویزا را ډاونلوډ کړي. مکمل طریقه کار تاسو سره شریکوم. اول ورځم خوږو دوستانو د کمپیوټر سکرین ته او د کمپیوټر د سکرین په مدد مکمل طریقه کار تاسو سره شریکوم. او په دویمه برخه کې د سمارټ فون یا د موبایل نه هم تاسو ته مکمل طریقه کار ما جوړ کړی دی، هغه هم وګورئ. هغه ملګري چې کمپیوټر نه لري، سمارټ فون لري، هغوی کولی شي چې خپله ویزا یا د ملګرو ویزا د سایټ نه را ډاونلوډ کړي. خوږو دوستانو، د ایران د ویزې ډاونلوډ لومړی طریقه کار یا اوله طریقه به زه تاسو ته د کمپیوټر یا د لپټاپ د سکرین په مدد باندې شریکوم. هغه کسان چې لپټاپ نه لري، پی سي نه لري، کمپیوټر نه لري، د موبایل نه هم کولی شي. د موبایل طریقه کار به د همدې ویډیو په دویمه برخه کې هم تاسو سره شریک کړم. خو لومړی مخامخ راځم خپل د کمپیوټر سکرین ته او تاسو سره دغه طریقه کار شریکوم. کله چې تاسو انټرویو ورکړئ او تاسو انټرویو پاس کړئ او هغې نه وروسته تاسو د بانک خپل انوایس یا د بانک هغه تعرفه تحویل کړئ، نو هغې نه وروسته به تاسو ته ویزا راځي. ویزا به ستاسو سره ډایرکټ ستاسو ایمیل ته راځي. او که چیرې تاسو خپل ایمیل ته لاسرسی ونه لرئ، نو بیا هم تاسو خپله ویزا ډاونلوډولی شئ. او دا چې څنګه یې ډاونلوډوئ، طریقه کار ته ورځو. خو مخکې له طریقه کار نه دې لپاره څه مشخصات یا څه ډیټیلز پکار دي. دا چې کوم ډیټیلز پکارېږي، دې لپاره ما تیار ترتیب برابر کړی دی. ما سره زما د خپلې ویزې ډیټیلز موجود دي چې ما 2023 کې د ایران لپاره سیاحتي یا جهانګردي یا ټوریسټ ویزا اخیستې وه. او تاسو سره به هم خوږو دوستانو هغه د انټرویو ورقه تیاره وي، د هماغې ورقې نه دغه مشخصات راخیستلی شئ. نو خوږو دوستانو، دې لپاره دلته کمپیوټر کې تیار ما یو فولډر ارینج کړی دی او په دغه فولډر کې زما سره زما ډیټا ده. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو، دغه زما سره د اپاینمنټ ورقه ده. تاسو سره به هم داسې ورقه وي. نو دغه د انټرویو یا د اپاینمنټ ورقه چې تاسو راخلاصه کړئ، هو به هو همدغه شی ورقه به وي تاسو سره. او دا چې په دې کې کم مشخصات دي، نو تاسو دلته کتلی شئ خوږو دوستانو. مختلف مشخصات شته دی، خو دلته تاسو ته دوه شیان پکارېږي چې یو ستاسو د پاسپورټ نمبر دی او بل تاسو سره ټریک کوډ دی یا ټریکینګ آی ډي ورته وایي. دا دواړه شیان چې تاسو سره وي، نو تاسو خپله ویزا ډاونلوډولی شئ. او که دا تاسو سره موجود نه وي، نو بیا تاسو خپله ویزا نشئ را ډاونلوډولی. نو زه راځم خوږو دوستانو، دغه مشخصات چې دي تیار دلته ما مایکروسافټ ورډ کې را کاپي کړي دي د خپل پی ډي اف نه. نو دا چې تاسو پی ډي اف له کوم ځای نه راخلی، له دې نه مخکې 2 ویډیو ما تاسو ته کړي په کمپیوټر باندې او په موبایل باندې. هلته مکمل طریقه کار دی د نوملیکنې په آخره کې تاسو ته کوم پی ډي اف چې راځي، هغلته هم تاسو سره دغه دواړه مشخصات شته چې یو ټریکینګ کوډ دی یا ټریکینګ آی ډي ده او بل تاسو سره پاسپورټ نمبر دی چې تاسو په پاسپورټ باندې وي. نو دا به تاسو تیار ځان سره دغسې را کاپي کړي وي لکه ما چې په مایکروسافټ ورډ کې ځان سره را کاپي کړي دي. نو دا مشخصات دي خوږو دوستانو زمونږ، دا مونږ ته پکارېږي. که چیرې تاسو سره دا نه وي، نو بیا تاسو خپله ویزا نشئ ډاونلوډولی. کله چې دا مشخصات هر څه برابر شي، نو تاسو به راشئ او په خپل کمپیوټر کې به یو براوسر را خلاص کړئ. لکه څنګه چې زه راځم او زما سره دلته هم فایرفاکس براوسر شته دی او هم چې دی زما سره کروم براوسر شته. خو زه به د کروم براوسر نه کار اخلم، ولې چې کروم براوسر نه استفاده یا ګټه ډیره په اسانه باندې اخیستل کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ، زما سره کروم براوسر را خلاص شو. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې اوس مهال د ایران سایټ چې دی هغه بلاک دی او تاسو دغه سایټ چې دی بغیر د وی پی این نه نشئ خلاصولی. دا چې وی پی این به څنګه تاسو په کروم کې کاروئ یا څنګه به جوړوئ، په دې باندې مخکې ویډیو ما تاسو ته جوړه کړې، بره آی برخه کې مې تاسو ته لینک درکړی، هغه ویډیو وګورئ. هغې نه د وی پی این د انسټالولو یا د وی پی این د وصلولو طریقه هم تاسو زده کړئ.
نو زه هم راځم دلته خوږو دوستانو. نو زما سره خوږو دوستانو تیار دغه وی پی ان چې دی انسټال دی او زه راځم وی پی ان دلته خلاصوم تر څو چې موږ سایټ ته ننوځو. کله چې خوږو دوستانو تاسو په خپل کروم کې دغه برخې ته راشئ یا فایرفاکس کې، نو دلته زموږ سره ایکسټنشن انسټال وي او په دغه ایکسټنشنو کې زما سره تیار وی پی ان هم انسټال دی. نو زه به هم راځم او په همدې برخه باندې به کلیک اخلم او لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې برخه کې دلته زما سره تیار وی پی ان شته دی. نو زه به په دغه وی پی ان باندې داسې کلیک اخلم ځکه زما سره وای فای نیټورک دی او په افغانستان کې وای فای نیټورک کې چې دی تاسو ته د ایران سایټ نه خلاصوي اکثره. نو زه دا وی پی ان دغسې کنیکټوم تر څو چې دا زما سره وصل شي. لکه څنګه چې تاسو وینئ زما سره وی پی ان کنیکټ یا وصل شو. نو اوس به راځم دغلته سرچ برخې ته او په دې سرچ برخه کې به زه ورته لیکم ایران آنلاین ویزا. اوس دومره لیکل به تاسو وکړئ. کله چې تاسو دا لیکل وکړئ نو تاسو به انټر کړئ تر څو چې دغه سایټ تاسو سره راخلاص شي. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه زموږ سره د ایران د سایټ لینک دی https evisa.mfa.ir. تاسو به خوږو دوستانو په همدغه لینک باندې کلیک واخلئ او دلته چیکینګ براوسر برخه راځي. په دې برخه کې تاسو نه کیپچا غواړي. د کیپچې لپاره ما هم په کمپیوټر کې خوږو دوستانو داسې ترتیب برابر کړی چې خپله هر څه حل کېږي. اتومات کیپچا حل کېږي او سایټ موږ ته اتومات خلاصېږي. دا چې اتومات یا اټومیټیکلی کیپچا څنګه حل کېږي نو دې باندې به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې تاسو ته ویډیو جوړوم. خو شرط دا دی چې تاسو به لاندې کمنټ برخه کې ماته لیکئ چې زه دې باندې ویډیو جوړه کړم که نه او دې ویډیو ته لایک ورکړئ. که ستاسو دا ویډیوګانې خوښېږي نو زه به دوامداره داسې ویډیوګانې جوړوم. که چیرې بیا ستاسو دغه ټاپک خوښ نه وي نو بیا به هغې ټاپک باندې موږ ویډیو نه جوړو. نو که ستاسو دغه طریقه کار خوښ وي چې په راتلونکي ویډیو کې زه د کیپچې په اټومیټیک حل کولو باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړم نو تاسو خامخا د ویډیو ته لایک هم ورکړئ، لاندې کمنټ کې ماته ولیکئ. نو اوس وګورئ خوږو دوستانو ما سره د ایران سایټ را خلاص شو. نو کله چې سایټ را خلاص شو دغه ښي اړخ ته تاسو وګورئ زه را زوم کوم. دلته دوه بټنې دي، درخواست فردي روابط بل بررسی وضعیت درخواست. تاسو به دغه لاندې سره بټنه بررسی وضعیت درخواست په دغې باندې به تاسو کلیک واخلئ او تاسو به لږ انتظار وکړئ. په دې برخه کې بیا هم موږ ته کیپچا راځي او کیپچا به خپله حل کېږي ځکه چې ما ورته داسې ترتیب برابر کړی چې خپله اټومیټیک به کیپچا حل کېږي، موږ به یې نه حل کوو. نو دلته اوس د کیپچې حل کولو لپاره به کمپیوټر لږ سوچ کوي تر څو چې دا کیپچا حل کړي. نو موږ او تاسو هم لږ انتظار ورته کوو تر څو چې کیپچا حل شي. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ خوږو دوستانو زموږ سره کیپچا حل شوه او دلته وګورئ خوږو دوستانو یو وړوکی شانتې فارم موږ ته راخلاص شو. د دغې فارم په مدد باندې موږ خپله ویزا را ډاونلوډولی شو. فارم به زه لږ تاسو داسې معرفي کړم. نو دلته وګورئ اول کوډ یې راهګیري دی یا ټراکینګ آی ډي تاسو نه غواړي او بیا لاندې شماره ګذرنامه ده چې تاسو نه پاسپورټ نمبر غواړي، ایمیل ادرس درنه غواړي او بیا لاندې تاسو نه کوډ امنیتي غواړي یا سیکیورټي کوډ درنه غواړي او دغه مشخصات تاسو د خپل انټرویو د ورقې نه اخیستلی شئ. نو ما خو تیار را کاپي کړي دي خوږو دوستانو. زه به داسې طریقه کار وکړم چې را به شم دغه د مایکروسافټ ورډ فایل تیار ما راخستی دی او زه به راشم داسې طریقه به وکړم چې له دې ځینه به دا کوډ داسې را کاپي کړم. کوډ زما سره کاپي شو. اوس راځم خوږو دوستانو او په دې برخه کې دا کوډ دلته دغسې پیسټ کوم. نو کله چې ستاسو کوډ دلته واچوئ که ستاسو کوډ صحیح وي غلط نه وي نو امکان دی ولري تاسو نه پاسپورټ نمبر او ایمیل ادرس هم ونه غواړي. دا دواړه خانې چې دي یا دا سیلونه چې دي دا به داسې ګوره فریز شي، مطلب لیکل به پکې نه کېږي. نو هغې ته ضرورت یا اړتیا هم نشته دی. له دغې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو راشئ کود امنیتي یا سیکیورټي کوډ به تاسو په دې برخه کې ولګوئ. زه راځم او په دې برخه کې دا کوډ هم دغسې لګوم. نو کوډ ولګېدو خوږو دوستانو او هغې نه وروسته مشاهده دغه یو وړه شانتې بټنه ده، بس دې بټنه باندې به تاسو کلیک واخلئ او تاسو به لږ انتظار وکړئ. بیا هم د کیپچې برخه راځي. نو دې سایټ کې ټولې خبرې په کیپچې کې دي، کیپچې ډېرې راځي. نو موږ انتظار کوو چې دا کیپچا هم خپله اټومیټیک حل شي. نو د کیپچې د اټومیټیک حل لپاره به بله ویډیو تاسو ته کوو چې په هغه ویډیو کې به زه تاسو طریقه کار ښیم چې کیپچا خپله څنګه حل شي. خو ستاسو کمنټ او لایک ضروري دی.
نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ زمونږ سره کیپچه حل شوه او زمونږ ویزه چې ده راغلې ده او د دغې ویزې مکمل مشخصات یې مونږ ته راکړه. لږ به زه تاسو ته زوم کړمه. دا ګورئ دا خوږو دوستانو مکمل مشخصات دي چې کوډ یې رهګیري دی، شماره گذرنامه یا د پاسپورت نمبر دی، ملیت افغانستان دی، تاریخ ثبت درخواست په کوم تاریخ ثبت شوی دی، صادر شده ویزه راغلی ده، مطلب اعتبار از د کوم تاریخ نه د دې ویزې اعتبار شروع دی او په کوم تاریخ باندې ختمیږي، مطلب ویلیډیټي او ایکسپایري ډیټ دا دواړه دلته شته دی. او دا ویزه چې ده دا 45 ورځنۍ ویزه ده او شماره بیمه نامه. نو د ایران ویزو سره بیمې ورکه هم وي، نو هغه هم دلته مونږ ته هغه شمیره لیکلې ده. اوس خوږو دوستانو وخت یې رسېدلی دی چې مونږ خپله ویزه ډاونلوډ کړو، ورسره د بیمې ورکه. بیمه ورکه به هم تاسو ځان سره اخلئ. که چیرې تاسو ایران ته لاړ شئ، کم مشکل سره مخ کیږئ، کم صحي مشکل تاسو ته پیدا کیږي، د همدغې بیمې په مدد باندې تاسو خپله بیمه کولی شئ. نو زه هم راځم خوږو دوستانو او د دې ځینه ځان لپاره بیمه او ویزه چې ده ډاونلوډوم او چاپوم یا. نو دلته وګورئ په دې برخه کې چاپ لیکلی دی. نو تاسو به داسې طریقه وکړئ چې په دې چاپ بټن باندې به کلیک واخلئ او لکه څنګه چې تاسو وینئ نو دلته به زموږ سره دغه ویزه راشي. نو دا ګورئ خوږو دوستانو د دې ملګري ویزه ده. نو دغه ویزه اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې مستقیما یې پرنټ کړئ، نو که چیرې تاسو دغه سایټ ته راشئ د پرنټ برخې ته، نو له دې نه خوږو دوستانو تاسو د ډیسټینیشن برخې ته چې راشئ، نو دلته کله چې تاسو ورته خپل د پرنټر ډول انتخاب کړئ، نو بیا لاندې به تاسو ته یو بټن درکړي د پرنټ. نو دغې پرنټ بټن په مدد باندې تاسو خپله ویزه پرنټولی شئ، مستقیما به تاسو ته چاپ شي. او که یې نه پرنټوئ ځان سره PDF په شکل باندې ساتئ، نو بیا به په دې برخه کې راشم د ډیسټینیشن برخه کې سیو از PDF باندې به کلیک واخلئ او لاندې وګورئ چې دا بټن زما سره د ډاونلوډ په ځای سیو ته چینج شوه. نو تاسو به خوږو دوستانو بیا په سیو باندې کلیک اخلئ تر څو چې دغه فایل زموږ سره سیو شي. نو زه به سیو باندې کلیک واخلم او دلته به ورته ولیکم چې فار ایگزامپل FRND ویزا، بس یو ملګري ویزا ده، دا ما ورته ولیکم. نو په دې برخه کې تاسو یو نوم ورته ورکئ. دلته ګورئ فایل نیم برخه کې، کله چې فایل نیم برخه کې نوم ورکئ بیا به تاسو راشئ او دغه سیو برخه کې په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې سیو باندې کلیک واخلئ بس تاسو سره به ویزا ډاونلوډ شي هغه فولډر ته. له دې نه وروسته که چیرې تاسو بیمه وغواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ، همدغه طریقه کار دی. بیا به تاسو بیمه نامه باندې کلیک واخلئ، بیمه به هم دلته راشي، دا د بیمې ورکه ده او دا هم تاسو په هماغه طریقه باندې کولی شئ چې د ځان سره یې سیو کړئ او یا یې ډایرکټ پرنټ کړئ. چې خوږو دوستانو ستاسو سره ویزه را ډاونلوډ شي، هر یو فولډر یا ډیسټینیشن چې تاسو په کمپیوټر کې ورته انتخاب کړی وي، بس هماغه ډیسټینیشن یا فولډر ته به لاړ شي او ستاسو ویزه به همالته تاسو سره سیو وي. زه هم راځم دا فولډر خلاصوم او لکه څنګه چې تاسو وینئ دا ویزه موږ سره دغلته سیو شوې ده. دا هر کله کولی شو چې پرنټ یې کړو او یا هم د ریکارډ په شکل یې له ځان سره وساتو. خوږو دوستانو دغه وا د کمپیوټر نه د ویزې د ډاونلوډ طریقه چې تاسو د خپل لیپټاپ PC او یا هم د کمپیوټر په واسطه باندې څنګه ویزه ډاونلوډولی شئ. خوږو دوستانو د ویډیو په دې برخه کې غواړم تاسو ته د ایران هیواد ویزا وروسته د انټرویو نه د ډاونلوډ طریقه در وښیم چې کله تاسو سفارت ته لاړ شئ، انټرویو ورکړئ او د بینک تعرفات تحویل کړئ، هغې نه وروسته به ستاسو ویزه څنګه راځي، تاسو به یې څنګه را ډاونلوډوئ او څنګه به ترېنه کار اخلئ. مکمل طریقه کار تاسو ته د موبایل لارې نه ښیم. د ویډیو په تېره برخه کې موږ د کمپیوټر نه طریقه تاسو ته ښودلې وه. هغه کسان چې کمپیوټر یا PC ته لاسرسی ولري هغوی کمپیوټر نه کولی شي ډاونلوډ یې کړي، او هغه کسان چې بیا کمپیوټر ته لاسرسی نه لري د خپل موبایل یا سمارټ فون او د انټرنیټ په مدد باندې کولی شي چې خپله ویزا را ډاونلوډ کړي. نو خوږو دوستانو دا چې د ایران سایټ په افغانستان کې په اکثره نیټورکو کې یا په وای فای کې بالخصوص بدون د VPN نه کار نه کوي، نو تاسو به ستاسو په کمپیوټر کې خامخا VPN وي. اولین کوم کار چې تاسو کوئ تاسو به په خپل کمپیوټر کې VPN را خلاص کړئ. که چیرې تاسو ته د VPN د را خلاصولو او ډاونلوډ طریقه زده نه وي،
له دې نه مخکې 2 نورې ویډیوګانې مونږ کړې دي چې مونږ څنګه کولی شو د ایران ویزې ته اپلای وکړو. په هغې کې مکمل طریقه کار مونږ تاسو ته ښودلی. هغه ویډیوګانې تاسو وګورئ. هغې نه به تاسو د VPN د ډاونلوډ او د استعمال طریقه زده کړئ. زه راځم خوږو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ ما سره په سکرین باندې مخامخ دغه یو VPN دی. نو زه به لومړی VPN داسې را خلاص کړم. لکه څنګه چې تاسو وینئ خوږو دوستانو زما سره VPN را خلاص شو او له دغې برخې نه کولی شو چې دغه VPN کنیکټ کړو. نو تاسو به په دې کنیکټ بټن باندې کلیک واخلئ. تاسو به لږ انتظار وکړئ او د لږ انتظار نه وروسته ستاسو VPN به اټومیټیک کنیکټ شي. نو وګورئ خوږو دوستانو زموږ سره VPN کنیکټ شو. په دغه برخه کې دغه د کلي نښه چې راغلې وي نو تاسو ته اندازه لګېږي چې VPN کنیکټ شوی دی. خو مخکې له دې نه چې لاړ شو او ویزه را ډاونلوډ کړو تاسو د انټرویو کوم مشخصات پکار دي څه باید تاسو سره وي چې تاسو ویزه را ډاونلوډ کړئ. لومړی خو زه راځم خوږو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه زما د ایران ویزه ده. نو تاسو هم چې کله انټرویو ورکړئ او پیسې د بانک تحویل کړئ نو تاسو به دغه شانتي ویزه راسي. نو خوږو دوستانو د دغې ویزې د ډاونلوډ لپاره به تاسو څه کوئ او څنګه به یې راخلئ د سایټ نه. نو د دې لپاره خوږو دوستانو تاسو سره ستاسو د انټرویو ورقه یا ستاسو د انټرویو هغه اپلیکیشن پکار دی چې په دغه اپلیکیشن کې خوږو دوستانو 2 مشخصات زموږ لپاره ډیر زیات مهم دي چې یو اپلیکیشن ID ده یا ټریکینګ ID هم ورته وایي او بل خوږو دوستانو ستاسو پاسپورت نمبر دی. په ځینې حالاتو کې کیدای شي تاسو نه ایمیل ادرس هم وغواړي. نو ایمیل ادرس هم ضروري دی باید تاسو سره موجود وي د کم ایمیل نه چې تاسو اپلای کړي وي. نو دا ورکه خوږو دوستانو تاسو ته به اندازه لګېدلې وي. دې باندې مونږ مخکې 2 نورې ویډیوګانې کړي، یو د کمپیوټر نه بل د موبایل نه. کله چې تاسو مکمل ثبت نام یا نوم لیکنه وکړئ دغه ورکه ستاسو ایمیل ته راځي. هغې نه تاسو کولی شئ چې ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. نو کله چې د انټرویو ورکه هم تاسو سره موجود وي نو دغه 2 مشخصات چې یو ID ده یو پاسپورت نمبر دی دا به حتما تاسو ځان سره لیکلی وي یو برخه کې. همدغسې خوږو دوستانو دغه مشخصات ما په موبایل کې تیار په سمسونګ نوټ کې لیکلی دي. نو تاسو به هم له ځانه سره دا مشخصات ولرئ چې یو ټریکینګ ID یا ټریکینګ کوډ دی او بل تاسو سره د پاسپورت نمبر دی. نو خوږو دوستانو کله چې دا ټول هر څه برابر شو له دې نه وروسته به موږ ځو او سایټ به راخلاصو. د سایټ د راخلاصولو لپاره تاسو سره به ستاسو په موبایل کې کروم وي یا به فایرفاکس وي. هر یو براوسر چې تاسو سره وي تاسو به هماغه براوسر راخلاص کړئ. نو اوس وګورئ خوږو دوستانو زما سره براوسر راخلاص شو او زه به په براوسر کې راشم دغې سرچ برخې ته. نو تاسو چې کله دې سرچ برخې ته لاړ شئ دلته به اسانه ټایپ کړئ ایران آنلاین ویزا. کله چې تاسو دغه لیکل وکړه له دې نه وروسته لاندې برخې ته به راشئ او له دغې برخې نه به تاسو دا سایټ سرچ کړئ. نو دلته وګورئ د سایټونو په برخه کې اول نمبر سایټ تاسو ته راځي ځکه چې دغه لیکل مونږ صحیح کړي دي. که چېرته مونږ بل ټاپک لیکلی نو بیا دا سایټ کیدای شي تاسو ته روانه وړي. نو تاسو به هغه لیکل دقیق ولیکئ او بیا به په سایټ باندې دغسې کلیک واخلئ. لږ انتظار به وکړئ تاسو سره به سایټ راخلاص شي. نو مونږ راځو خوږو دوستانو او دا د کپچې برخه ورته حل کوو. کپچه به تاسو څنګه حل کوئ لومړی به راشئ دغه برخې ته او په دې برخه کې د ورکوټې شانتې ټیک مارک چې دی تاسو به دا ټیک مارک کړئ. لږ انتظار به وکړئ تاسو ته به سایټ راخلاص شي او یا به کپچه راشي. نو موږ ته کپچه رانه کړه ډایرکټ سایټ خلاص شو. څومره چې تاسو په موبایل کې سایټ ډېر خلاصوئ بیا تاسو نه بار بار د کپچې پوښتنه نه کوي. په سایټ کې اوس دلته خوږو دوستانو ډېرې برخې دي لکه مخکې موږ هم یادونه کړې ده. خو زمونږ کار چې دی خوږو دوستانو په دې ویډیو کې نو فلحال د چک نو یا له دغې برخې سره دی. نو تاسو به غلطه برخه نه راخلاصوئ. دا برخه به زه مکمل ډول باندې تاسو ته داسې زوم کړم چک نو. نو تاسو چک نو باندې به کلیک واخلئ او لږ انتظار به وکړئ. د لږ انتظار نه وروسته بیا هم مونږ ته چیکینګ براوسر یا د کپچې برخه راغله. نو دا برخه به تاسو کوشش وکړئ چې ټیک مارک یې کړئ. نو زه به هم راشم او په دې باندې به کلیک واخلم او لږ انتظار به وکړم تر څو چې مونږ ته اپلیکیشن ID برخه راشي او یا هم تاسو دغه یو فارم راشي. نو په دې وړوکي فارم کې مونږ کولی شو چې خپله ویزا ترلاسه کړو. فارم به زه تاسو ته رانږدې کړم. په فارم کې لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه تاسو نه به اول اپلیکیشن ID غواړي، بیا به پاسپورت نمبر غواړي، بیا به ایمیل ادرس غواړي او بیا به هم سیکیورټي کوډ غواړي. نو دا 4 شیان ضروری دي. سیکیورټي کوډ خو به هر ځلې نه راځي خو هغه 3 برخې ډېرې مهمې دي.
نو لکه څنګه چې مونږ ځان سره په نوټ کې اپلیکیشن آی ډي او پاسپورټ نمبر ساتلی و، زه به لاړ شم نوټ ته. په نوټ کې خوږو دوستانو دغه زمونږ سره د یو ملګري اپلیکیشن آی ډي ده. دا به زه را کاپي کړم، لکه څنګه چې تاسو وینئ زمونږ سره کاپي شوه او زه به بیرته لاړ شم سایټ ته. سایټ ته راغلم خوږو دوستانو او په دې برخه کې زه غواړم چې دا ورته پیسټ کړم. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ مونږ اپلیکیشن آی ډي پیسټ کړه. کله چې تاسو اپلیکیشن آی ډي او پاسپورټ نمبر صحیح وي نو دا برخه بیا فریز وي. دلته بیا تاسو لیکلو ته اړتیا نه لرئ، تاسو به پاسپورټ نمبر هم نه لیکئ، ایمیل به هم نه لیکئ. له دغې نه وروسته یوازې تاسو به سیکیورټي کوډ لیکئ. نو سیکیورټي کوډ برخې ته به راشئ، په دې به ځان مطمئنه کړئ که چیرې دا کوډ سخت وي د دغې وړې بټنې په واسطه باندې تاسو بدلولی هم شئ. زما لپاره خو سمپل دی، نو زه به دلته راشم او دا کوډ به ورته ټایپ کړم. نو مونږ راځو په صحیح ډول باندې دلته کوډ اچوو. کله چې کوډ واچولو له دې نه وروسته تاسو سره لاندې یو وړه شانتې بټنه ده ویو سټیټس، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او تاسو به وګورئ چې آیا ستاسو ویزا راغلی که نه. خو مخکې د ویزې د راتلو نه یا فارم ته د تللو نه تاسو ته بیا هم کیپچه راځي. کیپچه به تاسو حل کړئ، لږ انتظار به وکړئ. د لږ انتظار نه وروسته خوږو دوستانو مونږ ته وایي چې ستاسو دغه ویزا راغلې ده، ایشو شوې ده. نو دلته همغه مکمل معلومات یې ماته راکړه چې اپلیکیشن آی ډي ده، پاسپورټ نمبر دی، نیشنلټي ده، اپلیکیشن سبمیشن ډیټ دی، اپلیکیشن سټیټس دی. په سټیټس برخه کې تاسو ښه چې ستاسو ویزا راغلی که نه. نو زموږ ویزا راغلی ده خوږو دوستانو او مونږ کولی شو چې دغه ویزا ځان سره را ډاونلوډ کړو، پرنټ یې کړو. نو د دې لپاره که چیرې تاسو راشئ په فارم کې دغلته دوه بټنې دي. اوله بټنه چې دا پرنټ انشورنس، دا د بیمې ورقه تاسو ته چاپوي چې دا ضروري وي تاسو حتما ځان سره ډاونلوډ کړئ او ایران ته یې له ځانه سره ویسئ، په دې خاطر کې چیرې تاسو ته هلته خدای نخواسته کوم ایشو، کم میډیکل پرابلم یا کم بل مشکل جوړیږي، دا انشورنس ورقه تاسو بچ کولی شي. او له دې نه وروسته بیا زموږ سره دغه خالص پرنټ چې لیکلی نو دغه بټنه چې دا د دې په واسطه باندې مونږ کولی شو چې ویزا خپله پرنټ کړو. نو زه راځم خوږو دوستانو لومړی چې دی انشورنس یا دا د بیمې ورقه چې ده دا پرنټوم. نو تاسو به په پرنټ انشورنس باندې کلیک واخلئ، بس مخامخ به تاسو ته انشورنس ورقه راشي. نو دا زموږ سره انشورنس ورقه ده، تاسو یې پرنټولی هم شئ او که چیرې تاسو وغواړئ له دغې برخې نه سیو از پی ډي اف ته یې سیوولی هم شئ. اوس به زه له دې نه بهر شمه، بیک به لاړ شمه او غواړم چې ویزا د ځان لپاره پرنټ کړم. نو لږ به دې خواته راشمه او چې کوم دغه بټنه مستقیما پرنټ یې لیکلی دی په دې باندې به زه کلیک واخلم او د کلیک اخیستو نه وروسته وګورئ چې مونږ ته یې ویزا راکړه. نو دغه ویزا مونږ هم کولی شو چې له دې برخې نه پی ډي اف فارمټ کې سیو کړو او که زمونږ موبایل ډایرکټ د پرنټر سره وصل وي کولی شو چې مستقیما یې پرنټ کړو. نو په دغه طریقه باندې خوږو دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل د ایران ویزا چې تاسو ته ایشو شوي وي یا د سفارت لخوا نه صادره شوي وي تاسو یې ډاونلوډ کړئ او یا یې هم پرنټ کړئ، خپله ویزا د خپلو ملګرو ویزې او که چیرې تاسو په همدغه برخه کې کاروبار کوئ د خپلو مشتریانو ویزې. نو دغه یې ترتیب کاري و خوږو دوستانو چې په مکمل ډول باندې د کمپیوټر نه او همدارنګې د سمارټ فون په واسطه باندې موږ تاسو ته تشریح کړو. امید لرم چې تاسو له دغې ویډیو نه به څه زده کړي وي. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو ته د کیپچې د اتومات حل کولو حل لاره انشاءالله په کمپیوټر کې تاسو ته ښودل کېږي، تاسو هغه ویډیو هم کتلی شئ. د دغسې نورو پوره مکمل او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ ویډیو ځان سره لایک کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. د اوس لپاره الله په امان، ښې چارې بریا مو په برخه.